په 2006 کال کې برطانوي پوځیان هلمند ته راوستل شول په دې نیت چې هلته د 50 کالو لپاره سختې جګړې وکړي. یو کال وروسته زه له دوی سره یو ځای شوم ترڅو د هغه نارینه او ښځینه وو چې د جنګ په لومړیو کرښو کې یې خپل ځانونه په خطر کې اچولي داستان بیان کړم. له هغې راهیسې په سلګونو کسان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي. طالبان هغه څوک دي چې له القاعده سره یې مرسته وکړه او نړۍ ته په زیاته کچه د اپیم په صادرولو تورن دي. اوس د ناټو پوځونو افغانستان ته د راتګ 10مه کلیزه ده او له ویسکي ډلې سره به وخت تېروم چې ووینم زموږ پوځیان د نړۍ په جنګ ځپلو هیوادونو کې څنګه مقابله کوي او دا به هم وګورم چې له تېر وار څخه چې زه دلته وم څه بدلون راغلی. بیا به زه له امریکایي پوځ سره وخت تېروم چې له 2010 کال راهیسې دوی په هلمند کې یو ډېر قوي ځواک دی. ما له نږدې څخه ولیدل چې څنګه افغان اردو د طالبانو له یو نه ماتېدونکي پوځ سره جنګیږي او له 2014 کال وروسته چې کله ایساف ځواکونه له دې ځایه وځي د افغانستان امنیت به دوی ته ور په غاړه سي. د سپتمبر 11 د حملې 10 کال کېږي چې غرب یې د ترهګرۍ ضد جنګ ته ورټېل وهلی او غربي ځواکونه دلته راغلي. د دوی هدف د القاعده ډلې له منځه وړل، د دوی د پوځي تمریناتو د مرکزونو تخریبول او د دوی د مشر اسامه بن لادن وژل و. همدارنګه دوی ته دا دنده ورکړل شوه چې د طالبانو حکومت چپه او یو دیموکرات نظام دلته جوړ کړي. زه دلته راغلم چې ووینم په تېرو 10 کلونو کې موږ څه لاسته راوړنې درلودلې او دا قرباني مو چې ورکړې ارزښت یې درلود او که نه، او بله دا چې آیا افغانان کولی شي چې د ناټو پوځونو له وتلو وروسته دلته دیموکراسي وساتي؟ Troops cease combat operations at the end of 2014. تقریبا 2.5 کال کېږي چې زه اخري وار افغانستان ته راغلی وم. په تېرو 5 کلونو کې چې موږ دا پروګرامونه جوړوو، دا ځای زما د ژوند یوه ډېره مهمه برخه جوړه شوې. د شنوخ څخه د راوتلو وروسته چې کله سخته ګرمي په ما ولګېده، زما احساسات د ویرې او خوشحالۍ ترمنځ وو. په 2010 کال کې په هلمند کې ډېر بدلون راغلی. برطانویانو خپلې جوړې شوې هډې په ګرمسیر، کجکي، سنګین، مسقله او په نوزاد سیمو کې امریکایانو ته سپارلې او امریکایانو بیا د سرج په نوم عملیات شروع کړل چې په پایله کې یې 100,000 پوځیان د هلمند په شمال کې ځای پر ځای کړل. برطانویانو بیا خپل پام د هلمند مرکز ته ور واړاوه. د دوی پلان دا و چې دا ټوله سیمه تر پوښښ لاندې راولي او طالبان غلي کړي. اوس زه په نادالي سیمه کې کټینه نومي پوځي کمپ ته روان یم. زما سفر په یو پوځي موټر کې له ویسکي پوځي ډلې سره دی. دوی د هغه 8,000 برطانوي پوځ له جملې څخه دي چې د انګلستان د نیم برابر ځای د ساتنې لپاره ګمارل شوي.
موږ تقریبا له کټینا کمپ څخه 1 کیلومتر لرې یو. دا سیمه د کرنې لپاره ډېره ښه ده او ورسره د طالبانو د پټېدو او جنګېدلو لپاره هم ښه ځای دی. په دې ځای کې ډېرې صوبې دي چې ورڅخه طالبان ښه جنګېدلی شي. کټینا د ویسکي ډلې مرکز دی. د دوی د عملیاتو ساحه بیا 22 کیلومتره د کرنې سیمه ده. که دلته امن او ثبات راسي، دا به بیا د هلمند د نورو سیمو لپاره یوه ښه بېلګه وي. د راروانو څو هفتو لپاره چې د جنګ په لومړیو کرښو کې یم، دا به زما کور وي. شاوخوا راوښیه ملګری. د دې ډلې قومندان سپاټ واټسن ماته دا ځای راښیي. دا هغه هستوګنځای دی چې پکښې دا ټول هلکان اوسېږي. په دې ځای کې بیا اشپزي کېږي. پوځیان دلته راځي او په خپلو لوښو کې ځان ته خواړه اچوي، خوري او بیا یې په خوړنځای کې خوري. نو دا یو هستوګنځای دی او پکښې ارام کېږي. دا بیا د تفریح ځای دی. هلته یو جیم دی چې پکښې ځانونه صحتمند وساتو، له ګزمې وروسته دمه جوړه کړو او خپل ذهن ارامه کړو. ښه چې خپل ذهنونه ارامه کړي. څلور میاشتې مخکې دې ځوانانو په سکاټلند کې خپل تمرین کاوه. ما هلته له دوی سره په هغه وخت کې چې دوی ځانونه د افغانستان لپاره تیارول ولیدل. چې زما په عمر سه نو بیا دا درته دومره اسانه نه ده. له نیکه مرغه دلته زما په وزن څوک نه و چې زما سره یې مقابله کړې وای. ټوکې کوم. دا ډېر خوندور ښکاري، خو تر پای رسېدل به یو څه سخت وي. د دې زده کړه ډېره مهمه ده، په خاصه توګه چې کله ته په جنګ کې زخمي کېږې. بعضو ته شاید په پای کې خندا ورسي، خو دا د تمرین یوه ډېره مهمه برخه ده او جدي پایلې لري. بعضې پوځیان دلته پخواني دي او د بعضو بیا لومړی ځل دی. تاسو مخکې هم جنګ ته تللي یې که نه؟ له تاسو څخه څو کسان او تاسو؟ نه. داسې څه سته چې تاسو ذهناً دې ته تیار کړي چې یو څوک پر تاسې ډز وکړي؟ زموږ تمرینات موږ ته هغه څه راښیي چې اړتیا ورته لرو، خو همیشه په جنګ کې د څو شېبې دمه وي چې له ځانه پرتې چې رښتیا په ما ډزې روانې دي او بیا بیداره سي او سر ښکته کړې. او تاسې بیا څنګه؟ تاسې هم د دې لحظې په اړه همداسې فکر کوئ؟ هو حتما. دا به لیونتوب وي چې د هغې لحظې په اړه سوچ ونه کړي. لکه څنګه چې ګمان کېږي او ما هم دا لیدلي چې بعضې خلک بیا بیرته ژوندي نه راګرځي. اوس دا یوه سخته پوښتنه ده چې که زما د څنګ په ملګري څه وسي، د دې په اړه به زما څه احساس وي؟ ما ته دا معلومیږي زما مور مړه شوه او د مرګ په حال کې زه ورسره وم. نو دا ما ته ښه معلومیږي چې په ژوند کې څوک ځي او څوک راځي، نو باید دا ومنو. نو ته داسې وایه چې ستا په ذهن کې دا خبره سته چې دا زما کار دی او زه یې باید ترسره کړم. نو آیا دا داسې ساده خبره ده او که نه نور څه هم سته چې ته یې دې ته تیار کړي یې؟ موږ له پوځ سره دا وعده کړې چې دا کار به کوو، ښه په مینه به یې کوو او هره ورځ به یې کوو. زه د 4-5 ډلې یوه برخه یم، نو ما هسې بې ځایه نوملیکنه نه ده کړې. یعنې ته یوازې اوامر پر ځای کوې او په شخصي ډول کوم سیاسي هدف نه لرې؟ که رښتیا درته ووایم دا دواړه خبرې وې.
که ته په غرب کې ژوند کوي نو ته مجبور یې چې له بانک قرض واخلې، نو دا ته د دې سیستم یو برخه جوړوي. خلک پر ما نیوکې کوي چې زه ولې پوځ ته راغلم، او زه دوی ته دا وایم چې تاسو هم د دې سیستم یو برخه یې. که موږ نه وای نو تاسو به دا ازادي نه سوای لرلی. خو دوی په دې خبرو سر نه خلاصوي او موږ باید هغه څه چې ضرورت دی ترسره کړو. د رویال مارین کمانډویان بیا په رویال سمندري پوځي ډاله کې کولی سي هم په وچه او هم په اوبو کې عملیات ترسره کړي. دا قلي اردو تقریبا 350 کال پخوانی ده او د کمانډویي ځواکونو ترتیب دلته په دوهم نړیواله جګړه کې هغه وخت چې د چرچل په نوم پوځي مشر د خاص پوځي قضیې غوښتنه وکړه. دا پوځیان په هر ډول محیط کې کولی سي عملیات ترسره کړي، هغه که په یخني کې وي او که په دښته کې. د دوی په یو ځای کې په اسانه عادت کېدلو او نوښت کولو د رویال مارین ډلې ته په نړیواله کچه شهرت ورکړ. زه له 45 کمانډو ډلې سره بیرته افغانستان ته راغلم. له تیر ځل په پرتله چې زه دلته وم په تاکتیکونو کې ډېر بدلون راغلی چې له جملې څخه یې دا 2 ډوله د څار سیستمونه دي. دا سیستم چې 4 ساعته فعال وي پر طالبانو یې ډېر تاثیر کړی او د دوی لپاره یې هم امنیت ښکاري. د ویسکي ډلې مشر قومندان مینارد ماته د دوی نوي تکتیکونه تشریح کړل چې په نادعلي سیمه کې عملي کړي. موږ اوس دشمن پیژنو. زموږ هدف دا دی چې له خلکو سره واوسیږو او له دوی سره وپیژنو. چې دا یو مهم درس دی او موږ په وار زده کړی او دشمن ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې موږ یې وپیژنو. د دې لپاره چې پوه سو چې دشمن څنګه خپل د ټپیانو علاج کوي، د ویسکي ډله د دې لپاره خپل تحقیقاتي ټیم لري. دا کسان د څارنې او استخباراتي راپورونو د څېړنې مسؤلین دي. یو له هغه سبقونو څخه چې موږ د دشمن ضد جګړه کې زده کړي هغه د استخباراتو اهمیت دی او دا خونه بیا په خاصه توګه د ویسکي ډلې د استخباراتو مرکز. دلته شاوخوا د سپین، شین او سره نومونه ویني چې شین د اربکیانو لپاره دی، سپین بیا د ملا امامانو، سیمه مشرانو او هغه کسانو لپاره دی چې په سیمه کې ډیر تاثیر لري او موږ غواړو په اړه یې پوه شو. او سور رنګ بیا د طالبانو لپاره دی. نو هر هغه څوک چې له دوی سره مرسته کوي یا په طالبانو کې وي موږ بیا په سور رنګ لیست کې اچوو. موږ دې ته استخباراتي دایره یا د اهدافو دایره وایو. دا له موږ سره مرسته کوي چې طالبان کمزوري کړو. مخکې داسې نه وو. موږ له خپلو مرکزونو څخه راوتو، پر یو ځای به مو برید وکړ، د دوی مرکز به مو له منځه یووړ، جګړه به مو وګټله او بیرته به راغلو. ستا هدف هغه څوک نه دي چې دلته د تا سره جنګیږي، بلکې هغه څوک دي چې دا جګړه یې روانه کړې. همداسې ده. موږ نه غواړو چې د دې جګړې پر هغه کسانو چې د نورو په امر پر موږ حملې کوي برید وکړو. که داسې وکړو نو د دوی کورنۍ، ورونه، د اکا زامن او خپل خپلوان په غوسه کوو او ځان ته نور دښمنان زیاتوو. د دې لپاره چې پوه سو چې دا نوي تاکتیکونه څومره کامیاب دي، زه له دوی سره د ګزمې لپاره د باندې ځم چې د طالبانو د یو مشکوک کس په اړه ثبوتونه راټول کړو. 2 ورځې مخکې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست موږ د ماینونو څو برخې وموندلې. دا به په 2.5 کلونو کې لومړی ځل وي چې زه له سیم خاردار د باندې ځم. د دې ګزمې اصلي هدف د هغه ځای څارنه ده چې پکښې ماینونه ځای پر ځای سوي. دوی پوهیږي چې د دې ماینونو ایښودونکي په همدې نږدې سیمه کې لا هم په همدې کار بوخت دي، نو تر څو چې پوځیان په ګزمه کې وي په ده پسې به ګرځي. په افغانستان کې د پوځیانو د مړینې لوی لامل ماینونه او په کورونو کې جوړ سوي بمونه دي. اکثر وخت موږ د مړو سوو کسانو په اړه اورو.
خو د هغه پوځیانو په اړه بیا ډېر راپورونه نشته چې په دې حملو کې معیوبه سوي. هر کله چې په جګړه کې یو کس وژل کیږي په څنګ کې ورسره اکثره وخت 3 یا 4 نور په شدید توګه زخمیانېږي. په الفاظو کې درته نسم ویلی چې په هغه ورځ ما څومره درد تېر کړی او داسې درد ما په ټوله ژوند نه و تجربه کړی. په هغه وخت کې چې ته خپل د وینې ګروپ لیکې مشکل ده چې ته دې د ماینونو په اړه سوچ ونه کړې. پوځیانو ته بیا تر ټولو سخته د بدن د کوم غړي پرې کېدل دي او تر هغې هم سخته بیا ورته د خایو له منځه تلل دي. هیڅوک نه غواړي چې د دې وژونکي توکي په اړه بحث وکړي. زموږ پوځیان بیا اوس تر ټولو ښه وسایل لري چې له دې سره د دوی امنیت له مخکې څخه ډېر ښه سوی او له همدې امله هر پوځي له ځان سره تقریبا 90 پاونډه وزن وړي چې په دې اوړي کې ملا ماتونکی دي. دا نوې زغره ده چې پوځیان یې اغوندي او په دې دواړو طرفونو کې اوسپنې لري. بدبختانه موږ اورو چې هلته خلک وژل کېږي. او بل خبره دا ده چې موږ اوس ابي رنګه زغره نه اغوندو او دلیل یې همدا دی چې د تیرو 2 یا 3 کلونو د استخباراتي معلوماتو له مخې طالبان خبريالان په نشه کوي ځکه دوی پوهیږي چې موږ د پوځیانو په منځ کې یو او دوی موږ او زموږ شاوخوا کسان قصداً هم په نشه کوي. په همدې خاطر موږ په دې زغره کې د دوی ښکاره هدف نه جوړوو. We're now wearing a camouflage. 1-4 Bravo, 1-4 Alpha Bravo. د دې ګزمې مشري د قومندان ډیو میسن په لاس کې ده. Right lads, that's us. Let's get ready to go. د پوستې له پرېښودو سره زموږ ذهنونه نور هم متمرکزه شول. د دې هر ځوان را روان قدم کېدای شي د دوی اخري قدم وي. له هغه وخته چې پوځیان له پوستې څخه راوځي باید په دفاعي حالت کې تاسو هر وخت د پټیو په څنډه کې ځئ؟ هو. نو دا په دې خاطر چې په دې ځای کې د ماینونو خطر کم وي؟ او هدف همدا دی چې باید په ماین ونه خیږو. د لومړي کس وظیفه دا ده چې موږ ته لار پاکه کړي او دا د ماین پاکۍ کار دی د آلې په واسطه کوي. خو طالبان بیا د دوی په طریقو ډیر ژر پوهیږي. دوی په پلاستیکي توکو کې ماینونه ځای پر ځای کوي. د لرګیو څخه د ماین تختې جوړوي او ماینونه په دیوالونو او ونو کې ځای پر ځای کوي. په داسې سړکونو باندې چې پوځیان ورته تور سړکونه هم وایي ستونزه دا ده چې نسبت پیر سړکونو ته دلته ماینونه خښول اسانه دي په خاصه توګه کله چې باران سوی وي او ځمکه نرمه وي. دلته عادي ژوند لیدل هیله بخښونکی دی خو له تیر وار څخه اوس دلته ډیر فرق راغلی. To when I was last here. I can tell you. شاوخوا 5 بجې دي او 1.5 ساعت کېږي چې موږ راوتلي یو. ډېره زیاته ګرمي ده. Over half an hour and it is absolutely boiling. Really is hot still.
پام کو چې پر کوم شي پښه کېنږدې. Round them. Yeah, understood. سمه ده. We just موږ approached د مشکوک من جوړونکي کور ته ور روان یو. the suspect IED bomb maker. Placed پیدا کېږي چې په دې ځای کې یې د من جوړولو توکي ځای پر ځای کړي. his improvised explosive devices. The plan is to هدف دلته دا دی چې مشکوک سړی معلوم کړو او دا چې دی چیرته اوسیږي. داخلي چیرې دی ورته ورننوځه. تېر وار چې زه دلته وم پوځیان به په زوره کورونو ته ورداخلېدل، خو اوس داسې ښکاري چې ناټو ځواکونه نسي کولی بغیر له کوم قوي ثبوته د خلکو کورونو ته داخل شي. هیله ده چې د دې نرم چلند سره به عام خلک زموږ طرفداري وکړي او بیا یو ناڅاپه مخکې له دې چې موږ مشکوک کس پیدا کړو د موږ پیدا کړو. کېدای شي دلته طالبان راغلي وي. ته په دې اړه څه معلومات لرې؟ طالبان خو نه دي راغلي. طالبان داسې د ګرد د کلي خلک چې دي دا د طالبانو سره همکاره دي چې راغلي نه وي، بس بیا یا عسکرو ته وښولي یا دغه په تپوس ته ودغې وشي. له ده څخه وپوښته موږ چې اوس دلته یو غواړو د بعضې خلکو عکسونه واخلو، څه مشکل خو به نه وي چې د ده عکس هم واخلو؟ راته وایي چې تاوان راته ونکړي موږ ته زه د خواري سړی یم ساعت تللی یم بازار ته. خو دا یو عادي عکس نه دی. دا یو بایومتریک کامره ده چې د هر انسان د مخ نقشه له ځان سره ساتي. دا بیا یوه برقي بایومتریک آله ده چې د انسان د سترګو نقشه له ځانه سره ثبتوي. قمندان میسن او د ده کسان دا کس تر هغو نسي بندي کولی تر څو ښه قوي ثبوت ونه لري. ښکاري چې خبرې ښه نرمې روانې دي، خو بیا هم کېدای شي چې دی د طالبانو نفر وي او یا کېدای شي یو عادي بزګر وي، خو تر اوسه موږ نسو کولی چې دا فیصله وکړو. پوځیان به اوس بیرته خپل ځای ته ځي او نن یې چې څومره معلومات راټول کړي استخباراتي ډلې ته یې سپاري. یو ځل بیا ویل غواړم چې لوبه اوس ډیره بدله سوې. اوس داسې نه ده چې هلته دښمن دی او ځئ چې پرې عملیات وکړو او دوی ته ماته ورکړو. نه، اوس د دې پر ځای چې پر دوی بمونه وغورځوي له دوی سره استخباراتي جګړه کوي، له خلکو سره بیا د پولیسو په شان تعامل کوي چې دا د افغانانو او ایساف ډلې ترمنځ د اړیکو لپاره ډیر honest, law-abiding, decent citizens of Helmand Province. دا د موږک او پیشو لوبه ډیر وخت نیسي او خطر یې هم ډیر، خو ډیره لرې نه ده چې د ویسکي ډلې دا تاکتیکونه به نتیجه ورکړي. یوه اونۍ کېږي چې زه بیرته افغانستان ته راغلی یم، خو د لومړیو کرښو د جګړو لپاره تا هیڅ شی نسي تیارولی. یو څه وخت نیسي چې د ماینونو له ډار او د دې ځای له ګرمۍ سره عادت سي. او ورو ورو زه هم د 4-5 کمانډو ډلې سره په اوسېدو کې عادت کېږم. د بیسکي ډاله پر موږ ډیر ښه نظر ساتي. دوی موږ ته د ایسو په نامه دغه ماشین راکړی چې دا ماشین اوبه یخوي او په شا کې یې دا پکه ده چې ګرمه هوا زموږ خیمې ته راولي او دا بیا زموږ ځای دی. دلته جونتان زموږ کامرمین کار کوي. دلته ډیر باد او شمال وي نو ډیرې دوړې راځي. دا کیمرا د خلکو پر خولي وسلو او 2 دانې دغه شان کیمرې لرو او یوه ډیره غټه کیمرا چې اوس له ما څخه فلم ډکوي. یوازینی شی چې کیمرا یې نسي ثبتولی هغه د دې ځای ګرمي ده. پرون ماپښین 1 بجه د ګرمۍ درجه 110 او 111 فرانهایت وه چې له 43 او 44 درجو سره برابر دی چې ډیره ګرمه ده. دغه یوه وسیله ده چې د جنگ په ډګر کې ډیر ارزښتناکه ده چې ورته بالستیک ناپي وایي. It's actually called a ballistic nappy. I'm sure these will be
او زه ډاډه یم چې د کال تر پایه به دا په ډیرو ځایونو کې واغوستل سي. نو دا داسې اغوستل کیږي د لاندې څخه پورته کیږي او په دې ډول نو بیا بمونه تا له اولاده نه اچوي. او ډیرو پوځیانو چې د چاودنو پر مهال دا اغوستې وه د دوی د ښایو یې ډېر ښه ساتنه کړې ده. د ویسکي ډله له 140 کسانو څخه تشکیل شوې او دوی پر بدن ډیر زیات ټاپې لري. د دې جنګیالیانو په منځ کې دا یوه ډیره زړوره ښځه هم ده. دا 23 کلنه بانډیکر د عملیاتي ډلې غړې ده. زه په عملیاتو کې د پلټنې له ډلې سره یم. موږ ښځې له نارینهو څخه جلا کوو ځکه معلومه خبره ده چې د دوی نارینه نه غواړي چې د دوی ښځې دي د نارینه پوځیانو په لاس تلاشي شي. هو ما لیدلي دا د دوی کلتور دی. دوی یې ډیره بده ګڼي. هلته ته د ښځو په اړه څه نظر لرې؟ زما مطلب کلیوالې ښځې دي. دوی څه غبرګون ښیي ځکه ته هلته د یو پوځي په لباس کې یې او وسله دې په لاس کې وي. په اوله کې دوی ما نه پیژني چې زه یوه ښځه یم مګر چې زه ورته سلام وکړم او دوی شاوخوا وګوري چې دا څه وو. اکثره وخت چې په لار روانه یم او دوی له ما سره مخ سي نو خپل مخونه پټوي. بیا چې زما خبرې واوري نو لږ څه خپل مخ لوڅ کړي. او دوی د تلاشي په مقابل کې څه غبرګون ښیي؟ دوی تخنیږي. دا ورته ډېر عجبه وي او پوښتي چې په ما څه کوې. خو دوی ښه دي او داسې ښکاري چې څو ځلې د نارینهو تلاشي لیدلې ده. ایا ستا کورنۍ خبره ده چې ته څه کوې؟ هو دوی یو څه په تعجب کې ول خو دوی خبر دي. زما انا فکر کاوه چې زه به په کوم دفتر کې کار کوم خو چې کله ما ورته وویل چې زه دلته یم په تعجب کې سوه او ویل یې سمه ده. ما فکر کاوه چې په کوم دفتر کې یې. ما ورته وویل چې نه وبخښه. دوی په تا ویاړي که نه؟ هو هیله مند یم چې همداسې به وي. هره اونۍ پوځي مشر شورا جوړوي چېرته چې دی له سیمه ییزو افغانانو سره ویني. خبر راغلی چې یو جاسوس غوښتل له مشر سره وویني او داسې ښکاري چې له دې جاسوس سره د طالبانو په اړه ډېر پټ معلومات دي. نو د فیصله وکړه چې ناسته دې روانه وي په دې هیله چې جاسوس له دوی سره اړیکه ونیسي. له کټینه څخه د 20 دقیقو په فاصله کې یو کلی دی چې د طالبانو ملاتړي. کله چې موږ زرغون کلي ته ورسېدو قومندان منارد ژر امر وکړ چې د بازار څارنه وکړي تر څو سیمه ییزو خلکو ته دا وښیي چې پوځیان دلته دي او تیار دي چې د دوی ساتنه وکړي. شاوخوا 8 میاشتې مخکې دا ټول ځای د جنګ ډګر و او دا جګړه د 15 برګیډ ایرلنډیانو او طالبانو ترمنځ وه. یعنی په دغه ځای کې چې موږ اوس یو. هو او هره ورځ به جنګ کوو. دا چپ طرف ته یو ښوونځی و چې بمبار سوی و. دا ښوونځی 2 واره بمبار سوی. ته د دغه خلکو په اړه څه نظر لرې چې دا ښوونځی یې درته ورانه کړ؟ هیله من یم چې ستاسو ښوونځی بیا ودانه شي. فکر کوم چې ته باید د افغانستان نوی د اقتصاد وزیر سې. که د دوی پر ځای ته وای نو دا پیسې تا ځان ته اخیستې که نه ښوونځی دې پرې جوړولی. دا یو 12 کلن و او د دې هیواد د اقتصاد په اړه ډېر ښه پوهېدی. ټوکې کوم. نو دلته دا د ښوونځیو په اړه د کوچنیانو نظر دی. ستونزه دا ده چې هغه قرباني چې دلته وسوې او په مټې باید دلته افغانانو د راتلونکو لپاره ښوونځي جوړه کړې وای له بده مرغه دوی پیسې په خپلو جیبونو کې واچولې او دا دلته د اکثر خلکو نظریه
شورا په یو ډیر محفوظ نظامی ځای کې نیول شوې وه. دا شوراوي د خلکو او ولسي مشرانو لپاره ډیر مهمې دي ترڅو دوی د هغه مشکلاتو او موضوعاتو په اړه وغږیږي کوم چې د دوی پر ژوند یې ډیر تاثیر کړی. دا د قومندان لپاره یوه ښه موقع ده چې پرمختګ وکړي او استخباراتي معلومات راټول کړي. خو بیا هم د طالبانو خطر شته. بعضې وختونه طالبان په دې شوراو کې برخه اخلي چې وویني له خلکو څخه څوک له ایساف ډلې سره مرسته کوي. نو په عام ډول خلک یو څه ویره لري. ترڅو چې زه دلته یم بې دریغه به دښمنان تعقیبو، نو دا کار به ستاسو په مرسته او حمایت ښه ترسره شي. که پرمختګ غواړئ، امنیت او ثبات غواړئ، نو باید سره یو شو ترڅو دښمنان ونه توانیږي چې پرمختګ وکړي. دا زما لومړی ځل دی چې زه دلته راغلی یم. نو زه غواړم چې له دوی څخه دا پوښتنه وکړم، تاسو څه فکر کوئ چې څه به وسي چې که ایساف ځواکونه له دې ځایه ولاړ سي؟ The insurgents will attack again, eh? Attack again, and they will take over. څنګه مو چې شورا خلاصه کړه، قومندان ته خبر ورکړل سو چې جاسوس راغلی. دا شخص خپل او د خپلې کورنۍ ژوند په خطر کې اچوي. طالبان به د هغه چا په وژلو او شکنجه کولو دریغ ونه کړي څوک چې له ایساف ځواکونو سره مرسته کوي. داسې ښکاري چې جاسوس د طالبانو د کوم مشر په اړه چې په کټینه کې زموږ پر اډه نظر ساتي ډېر دقیق معلومات لري. How many insurgents? Two bodyguards. He was outside Katina. Yes, he is just checking the ISAF locations. ISAF locations. جاسوس ډېر ارزښتناک معلومات راکړل. یوازې دا نه وه چې په کټینه کې زموږ ځای په تر نظر لاندې و، بلکې په څنګ کې یې ورته موټر بم هم برابراوه. دا معلومات ډېر مهم ول او د ویسکي ډله به لوی عملیات په لاره واچوي. د ویسکي ډله به د جاسوس لخوا د ورکړل شوي معلوماتو له مخې یو پټ عملیات پلان کړي. د دوی هدف یو سړی دی چې موټر بمونه برابروي. زما هدف دا دی چې سبا د وخته په پټه عملیاتو ساحې ته ورداخل شم. موږ به عاجل دا 4 کورونه محاصره کړو. 10 کور، 14 کور، 8 او 14 کورونه. 10 کور بیا زموږ اصلي هدف دی. په یاد ولرئ چې براوو او براوو یو د بم جوړونکي کوډ دی او بله دا چې موږ به د دې قضیې مربوط په هر توکي پسې ګرځو. د پلان مهمو کسانو د دې عملیاتو څېړنه بیا وکړه او مهمات یې وکتل چې خپلو ډلو ته یې تشریح کړي. فلحال د ویسکي ډله په تیارسۍ حالت کې ده. موږ قصداً دا لاره غوره کړې چې له کورونو او هوارو میدانونو څخه لیرې ده ترڅو سپي زموږ موقعیت افشا نه کړي. موږ له د باندې جنګیږو او ډیر په کراره ځکه دا کوم عاجل عملیات نه دي. خو غلط نه سي، هر ګړی چې د براوو غږ وسي موږ به قوي حمله باندې کوو. دا هغه سړی دی چې 15 کلن او 14 کلن هلکان یې تربیه کړي ول او تیر وړی دوی عملیات ترسره کړل چې څو کسان یې ووژل. باید مطمئنه شو چې داسې کار بیا تکرار نه سي. مننه. عملیات به نن شپه شروع سي. امر سوی چې وختي عملیاتو ته ووځو. د عملیاتو نوم توره باشر 43 دی.
غواړو چې موټران هر څومره چې آرام کېدای شي دې موقعیت ته ورسوو. دوی خبر سوي چې دا سړی نوي ځوانان فدایي حملو ته برابروي. دا کار تیر کال کاوه او پوځیان فکر کوي چې دوی د اوسېدو ځای پیدا کړي. کله چې دی را پیدا کړي او دا ثبوت پیدا کړي چې دی ماینونه جوړوي، دوی به یې ونیسي او بسته نومي ځای ته به یې راولي. نو یوه ډېره اوږده شپه مو په مخ کې ده. هر مشکوک سړی چې نیول کېږي مخکې له دې چې یې پولیس ته وسپاري، دی به اول د برتانوي پوځیانو لخوا غوښتل کېږي. نو طوره باشر عملیات چې معنا یې زړور باز دی شروع شوی. د ویسکي ډلې ټول کسان روان دي، نو ځکه د موټرانو تعداد زیات دی او کلیوال به حتما زموږ په اړه خبرې کوي، هغه که د ټلیفون یا د مخابرې د لارې وي، ځکه ډېر کم پیښیږي چې دومره زیات موټران دي په شپه کې حرکت کوي. مشر داسې یو پلان جوړ کړ چې مشکوک سړی زموږ په ورتګ هیڅ خبر نشي. ویسکي ډله به لومړی د پولیسو یو پوستې ته ولاړه سي چې له هدفه ډېر لرې ده. هلته به دوی نږدې تر سهاره معطل سي. بیا به د شکمن کس کور محاصره کړي او بیا به د بنکر هیل کوډ په اورېدلو سره حمله وکړي. ساعت 3:30 دقیقې دی. پوځیان ټول بغیر له کومې ستونزې دې پوستې ته راورسېدل. ستونزه دا ده چې په دې وخت کې دلته بزګران کار کوي او بله دا چې دلته بعضې افغان پولیس شته چې کېدای شي زموږ دا کار یې خوښ نه شي. په افغانستان کې هر کور یو سپی لري او چې زموږ بوی پرې ولګېږي، دوی به پرخه پیدا شروع وکړي چې کېدای شي له دې سره مشکوک سړی زموږ له ورتګ څخه خبر شي. ویسکي ډله به اوس په 3 ډلو تقسیم شي او هر ډله به د مشکوک کس کور ته په مختلفو لارو ورسي. په دې سخته لاره مزل له 1 میل څخه زیات دی او د مین خطر هم شته. پوځیان او زما کمره دواړه د شپې دوربین لري، خو ما سره بیا نسته. له دې ځایه به موږ له سړک څخه ښکته سو او اوار میدان ته به راووځو چې دا ډېره سخته ده ځکه موږ ته هیڅ هم نه ښکاري. او یو ځل بیا د مخکې کس موږ ته لار صفا کوي او دا روښانه شمونه راته اږدي چې لاره راته معلومه شي. زه کوشش کوم چې د مخکې کس پر قدمونو ولاړ سم تر څو د امن له خط څخه د باندې قدم کېږدم. په شاوخوا کورونو کې سپیو دلته زموږ حضور حس کړ. په دې کور کې دغه سپی پوسو چې موږ دلته راغلي یو او راته غاپې او لاندې نور سپي هم په غپېدا را خبر کړل چې دا دلته یوه لویه ستونزه ده او هر کور سپی لري. که طالبان او د مشکوک سړی په موږ خبر سي نو دلته دا یو جدي خطر دی.
After an 15 دقیقې کېږي چې دلته ماتاله یو چې د داخلېدو امر راته وسي او په دې نه یو خبر چې دوی به په موږ خبر سوي وي او to که go نه. in. We've got a phone now. موږ د ویسکي ډلې نورو غړو سره یو ځای سو. د مشکوک سړي کور هلته دی خو سپي لا تر اوسه غاښي. Still barking and پوځیانو دا کور ټول محاصره کړی چې سړی ونه وځي. is slowly surrounding that compound and hopefully causing a net so the suspect can't escape. Charlie, Charlie 1, Charlie, Charlie 1, 0 Alpha, at Bunker Hill, 1113, mileage over. Okay, Bunker Hill is دا دی روان سو. here we